السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د اصلي او نقلي مسویر پر رابطه باندې ده چې موږ کوم څنګه کولی شو، په کومه طریقه باندې کولی شو چې موږ اصلي او نقلي مسویر دوستانو دا وپیژنو. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه غواړم تاسو ته څو مهمې د ټیسټ طریقې چې د مسو او ویر پر رابطه باندې دي چې تاسو وکولای شئ اصلي ویر د خپل کورونو لپاره انتخاب کړئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې تاسو هر قسم برقي وسایل په های سپیډ او های لیول باندې تاسو د دې څخه ګټه او استفاده واخلئ، او دوستانو تاسو برقي ویرونه یا کیبل دوستانو د ډیر کلونو د ډیر وخت لپاره تاسو ته ګټه او استفاده واخلئ او تاسو ویرونه ګرم نشي او تاسو ولټ او امپیر دوستانو ضایع نشي، نو تاسو د مسویر څخه ګټه او استفاده وکړئ. په خپل کورونو کې په تعمیراتي پټنګونو کې دوستانو تاسو د مسویر انتخاب کړئ. دوستانو کله چې تاسو د خپل کورونو لپاره یا د خپل کمپنیانو یا شرکتونو لپاره د مسویر انتخابوي، نو اول دوستانو تاسو د امپیر مطابق ورته ویر انتخاب کړئ. دا غي نروسته دوستانو کله چې تاسو ویرونه اول اخلئ، نو اول به دوستانو تاسو ویرونه چیک کوئ چې آیا کوم د مسویر چې منګالو آیا د اصلي مسویر دی کنه دي. دوستانو نن سبا دوه قسمه د مسویرونه چې یو ته جیلی کافر ویر ویل کیږي او بل ته دوستانو چیلیز کافر ویر ویل کیږي چې دا هو به هو د مسو د ویر غوندي شکل لري، تکزیل رنگ لري. دوستانو په اسانۍ سره تاسو نشئ کولای چې دا او پیژنئ. کله چې دوستانو تاسو غواړئ دا او پیژنئ، نو د دې لپاره په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو څو د ټیسټ مهمه طریقې درخم دوستانو چې تاسو د خلکو د چل ول او دوکې څخه خلاص شئ او په خپل دوستانو د مسویر معلوم کړئ چې آیا دا اصلي پیور کافر یعنی اصلي د مسویر دی کنه دی. 100% دوستانو دا فارمولي که تاسو عملي کړئ نو 100% تاسو کولای شئ اصلي د مسویر دوستانو د خپل ځانونو لپاره انتخاب کړئ. راځو دوستانو اول ټیسټ طریقې ته چې دته د کالر ټیسټ طریقه وي. په دې معنی چې کله مسو تار منګ چې کوي دوستانو اول به تاسو چې کوم کاټن دی یا د دې په دبره دوستانو پوخ دی هغه به تلری کوي. دا غي نروسه تاسو سره به یو کارت یا به د سره ټیسټر موجودي دا غي په واسطه باندې دوستانو تاسو د مسویر دا کلک کلک اصول وي. کله چې دوستانو د دې ویر کې تغییر رانغه هو به هو اما غزیل رنگونو دوستان تاسو پیشي چې د اصلي پیور کافر یعنی اصلي د مسویر دی. او کله چې په دې کې سپین را لیا دوستانو د کلر بدل شو تاسو پیشي دا مکس ویر دی. د دې سره دوستانو یا سټیل یا چې د ایرون یا وسپنه یا سټیل سره ګډ شوی دی اصلي مسویر نه دی. دویمه د ټیسټ طریقه دوستانو د دې د میګنیټ ټیسټ ورته ویل کېږي. دوستانو چې دا میګنیټ ټیسټ د دروبا په واسطه د مقناطیس په واسطه باندې دوستانو تاسو کولای شئ چې دا ویر چې د اصلي د مسویر هغه انتخاب کړئ. دې پسې به کلک کلک دوستانو اصول وي. کله چې په دې کې سټیل یا ایرون موجود وي نو اندروبا پسې ځان نه خلوي. کله چې دوستانو سوچا مس وي نو اندروبا پسې دوستانو دا نه خلي. او درېمه د ټیسټ طریقه دوستانو د هیټینګ طریقه ده. په دې سره تاسو کولای شئ چې اصلي د مسویر انتخاب کړئ. دې ته به دوستانو د لیټر په واسطه باندې یعنی د فلټر چې کله مونږه د سیګریټ لیټر په واسطه باندې یا د دوستانو د ماچس په واسطه د اور د بي په واسطه باندې د اور بل کوي. دوستانو کله چې اصلي مسویری نو هغه خط کېږي نه راغورځېږي نه، او کله چې دویم نمبر ویری یا دریم نمبر ویری د مسو چې دا د مسو په نوم باندې خرڅوي نو هغه را کونډی کېږي او هغه لاندې ځوړندېږي. نو تاسو کولی شئ دوستانو په درېمه طریقه تاسو د ماچس یا د لیټر سیګریټ لیټر څخه دوستانو استفاده وکړئ. او درېمه او څلورمه د ټیسټ طریقې دوستانو په انجینرینګ کې داري چې څلورمه طریقه ته ډینسټي طریقه ویل کېږي چې دې سره دوستانو طول ضرب عرض محاسبه کېږي. کوم والیم چې موږ ته پلاس راغی دې سره دوستانو چې کوم ویټ وزن کېږي د دې په وزن باندې تقسیمیږي. او کله چې موږ ته پلاس باندې محاسبه رااله 8.9 ګرام نو زمونږ پاور مس چې دوستانو دا سوچا مس دي او کافر دي. او کله چې دوستانو د دې څخه ښکته پورته راشي دا اصلي مس او کافر دي. درېمه طریقه په انجینرینګ کې د ريزسټیو او انډکټیو دي دوستانو چې په دې سره دوستانو دا عموما په هغه کمپنیانو کې چې کله دا ویر جوړیږي په اندازه کېږي یا دوستانو هغه کمپنۍ چې دا ویرونه اخلي یا کیبل اخلي چې هغه په های کوالټي باندې دا ولټیج او های ریزسټنس ولري نو هغه لپاره دوستانو پنځمه طریقه د عملي. خو په دې درې مختصرو طریقو سره دوستانو تاسو کولای شئ د خپل کورونو لپاره چې اوله د کالر ټیسټ دا او دویمه د میګنیټ ټیسټ دا او درېمه د هیټینګ ټیسټ دا په دې باندې تاسو په اسانۍ سره کولای شئ د خپل کور لپاره
99% صحیح سوچا میسوویر چې دی دوستانو دا انتخاب او سلیکټ کړئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع هم دومره وه. که غواړئ د بر د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو سره لایک کړئ. السلام علیکم.